د کندوز ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست مسعود وایي روان کال یې په دغه ولایت کې له 1500 هغو کورنیو سره مرستې کړي چې تازه له کډوالۍ څخه هیواد ته راستنې شوي دي. د مسؤلینو په خبره یادې کډوالې کورنۍ ډیری له پاکستان هیواد څخه راستنې شوي چې یاد ریاست د یو شمېر مؤسسو په ګډې همکارۍ ګڼې نغدي او غیر نغدي مرستې پرې ویشلې دي. په مجموع کې 10,000 فامیلو سره کومک شوی دی نغدي، په دې کې مواد غذایی، غیر غذایی او نغدي ټول شامل دي. په ورته مهال دغه تازه راستنې شوي کډوالې کورنۍ د دغه ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو مننه کوي او خوښ دي چې دوی ته یې په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. یو کالم کېږي چې راغلی نو اوله کې دا خوراکي مرستې مو راسره وصول دی، بیا کمپلې ممپلې چې د کور ضرورت سامان یې راته راکړی و او اوس دا یو میاشت مخکې چې کمپلې یې راکړلې 115 دانې او یو 14,000 روپۍ وې څه کم او دغه د ژمي لپاره د ضرورت لپاره یې راکوی څه خس مس پې ځان ته واخلئ. هلته نور حالات خراب واورې بس دغه ځي لکه دغه شی موږ نه لرل، په دې وجه بس موږ راغلو خپل ملک ته د خیر رالو اورې. اوس دلته نور مشکل نشته، خو مشکل دغه دی اورې چې د کرۍ کور دی واچه او د خپل ماشومان دي اورې دغه درس دغه بس دغه خپل تعلیم دغه زموږ د کار زمینه دغه شته موږ ته برابر شي بس انشاءالله بس نور هېڅ ګیله شکوه به نه وي. همدارنګه د دغه ریاست مسؤل وایي اوس مهال یې سلګونه نورې کډوالې کورنۍ هم په دغه ولایت کې سروې کړي چې نږدې راتلونکي به نغدې پیسې، خوراکي او غیر خوراکي توکي پرې ویشل شي. 4,500 کسانو ته پیلن د سروې ټیم روان دی او کار درګرده کېږي، تر اوسه توضیح نه ده شوې خو سروې روانه ده. د کندوز ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست داسې مهال په تازه راستنه شوو کډوالو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو د ویش خبر ورکوي چې روان کال دغه ولایت ته شاوخوا 1500 کډوالې کورنۍ له بېلابېلو هیوادونو هیواد ته راستنې شوي دي.